ګرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. نننۍ موضوع د نورو موضوعګانو په پرتله لږه بدله ده. نن غواړم چې آیرن ډوم باره کې معلومات درکم. آیرن ډوم یعنی د اسرائیلو د میزایل د خنثی کولو آله. له تېرو شپږو ورځو راهیسې حماس ډلې پر اسرائیلو شاوخوا 2000 توغندي ورته غولې دي. مګر توغندی چې کله اسرائیلو ته ننوځي، اسرائیل هدف ته تر رسېدو مخکې په هوا کې د آیرن ډوم په مټ شنډوي او له منځه یوسي. د اوسپنیزې ګنبدې یا آیرن ډوم ټیکنالوژي عجب حساس الګریتم دی. کله چې توغندی پر اسرائیلو وتغول شي، رادار اتومات پوهیږي چې څه ډول توغندی را روان دی او چیرې لګیږي. دا دونه چابک غبرګون ښایي چې 90% توغندی تر لګېدو مخکې هلته په هوا کې ولي او هیڅ یې مځکې ته نه پرېږدي. دا دفاعي سیسټم په ټوله نړۍ کې یوازې اسرائیل جوړ کړی دی. حماس چې د اسرائیلو یوه د خره خونه هم ونړوي، اسرائیل په جواب کې د فلسطین د لکونو او میلیونونو ډالرو ودانۍ خال ولي. حماس چې په 100 توغندیو ایله یو اسرائیل ووژني، اسرائیل په جواب کې په یو توغندي 100 فلسطینیان وژني. فلسطین د ځان د دفاع لپاره بې له ډبرو او غولکو هیڅ هم نه لري. نه یې څه کشف کړي دي او نه یې څه اختراع کړي. په تاریخ کې یهودیان خورا ټکول شوي دي، مګر دغه اسرائیل داسې سخت دی چې نه هټلر ورکړل، نه عیسویانو، نه هم عربانو. اسرائیل یوازې 9 میلیونه نفوس لري او په داسې یو جغرافیې کې موقعیت لري چې شاوخوا ټول اسلامي هیوادونه پراته دي. قطر او یو شمېر نور اسلامي هیوادونه د اسرائیل دښمن د حماس ډله حمایه کوي او ایران ورته حزب الله ډله حمایه کوي. اسرائیل پر دین او هیواد ټینګ دی، وایي موږ ځکه نه څوک ورکولی شي او نه مو ماتولی شي چې خدای زموږ ملګری دی. خو دا ټیکنالوژي او ماغزه وو، یو وخت به داسې راشي چې په خپل ټک به مو بیرته ولي. ګرانو افغانانو، نن ورځ ټول جنګونه د ټیکنالوژي په مټ روان دي. باید د خپل نظام کلک ملاتړ شو ترڅو افغانستان کې تلپاتې صلح برخمن شو او وکولی شو افغانستان هم په ټیکنالوژي برخه کې پرمختګ وکړي. ترڅو چې هیواد کې صلح نه وي، هر څه به مو نیمګړی وي. دوستانو، دغه ویډیو د آیرن ډوم سیسټم باره کې وه. که ویډیو مو خوښه شوي، ضروري شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه لایک کړئ. ډیره مننه. خوشحاله او باد او سربلند اوسئ.